خان السلام علیکم. وعلیکم سلام. ولې شهزاده ماما خیر شه؟ خانو زما یو زوی اکسیډنټ وکړو، 2 کسان یې وخلي دي ټوبل په هسپتال کې. اکسیډنټ؟ خو زما او زوی تانې ته بولې دی، زما نازولی زوی دی. نو زه یم خانو تاسو سوچو سره د ټلیفونو کې چې را پرېږدي چېرته په تاڼه کې شپه ونه کړي. د بېزتۍ خبره هم ده که نه خان؟ پوه شوم ځه ته ځه زه ټلیفون کوم. خان ډېره مهرباني. او که نه دا خو زمونږ د الیکشن په وخت ډېر په کار راځي. اخر ووټران دي زمونږ. السلام علیکم ایسچو صاحب. وعلیکم سلام. د دې کلي د جرګې مشر دلاور خان خبرې کوم. جی دلاور خان صاحب. سونه خو داسې وه چې یو ماشوم دی زمونږ هغه اکسیډنټ کړی دی او دغه 2 کسان یې وخلي دي، هغه په هسپتال کې دي. دغه ماشوم تاسو گرفتار کړی دی، نو ما وی چې که تاسو یې را پرېږدي نو ډېره زیاته مهرباني به وي. دلاور خان صاحب زما خبره ومورئ. دغه ماشوم ډېر ظلم کړی دی. یو خو د ډرایوینګ لایسنس ورسره هم نشته، بل عمر هم لا کم دی، او درېیمه خبره دا ده چې دا کم 2 کسان یې وخلي په موټر سایکل هغه لا اوس هم په هسپتال کې دي او ډېر سیریس دي. دا ماشوم زه داسې نشم پرېښودی. پرېږده چې یو شپه 2 په دې لاکپ کې وکړي چې دا نشه یې لږه سړه شي، انشاءالله سبا له بیا ټیک ټاک وي. پوه شم ستا په خبره پوه یم، خو دا زمونږ لږ نصبیان هم کېږي او په وخت د ضرورت په کار راځي. نو ما که تاسې را پرېږدې نو ډېره مننه به کېږي. زه خیر مونږ به دلته ورته کور نصیحت وکړو، ښه به شي انشاءالله. صاحبه ستاسو خوښه ده نو ډېره مهرباني. مشتاقه دغه ماشوم پرېږده. ما غریب تاره ما درته نه وی چې قاو ساتم نه چې مثال دې د پټانه کې قاو تعلق دې تعلق زمونږه. دا خلک موږ خپل کار ته نه پرېږدي یاره. خان السلام علیکم. ولې ماما بیا ولې خیر خدای؟ زما زوی نه و تېر هفته کې چې اکسیډنټ کړی و، هغه اوس جګړه وکړه د یو کس سره، هغه په چلو باندې ووخو، وایي چې هغه ډېر زیات سخت دی. اوهو دا څه وی؟ زما زوی پولیسانو بیا تاڼې ته بوتلو، ما وایي چې وکړه چې وایي نه وخي چېرته او شپه پې ونه کړي. ډېره مهرباني به خان. ښه زه ته ورشه، زه ورته ټلیفون کوم. زه ورشه ته. السلام علیکم ایسچو صاحب. وعلیکم سلام. دلاور خان خبرې کوم. جی دلاور خان صاحب. دا ماشوم چې بل دا اکسیډنټ کړی و که نه، نو هغه چېرته جګړه کړې ده او یو کس ته لګېدلی په چوړه کوي. نو ما وی خیر دی ماشوم دی، نو کو تو سره لږ ناکام وکړي او را پرېږدي نو ډېره مننه وي. دلاور خان صاحب ستاسو خبره مې واورېده او پوه شوم. زه دا ځل دا ماشوم نشم پرېښودی. هر څه چې کېږي په ده باندې مختلفې دفعې او جرمانې لګېدلې دي او نور کار باید عدالت ته چا ورسره څه کوي. ګوره ایسچو صاحب تا ته ښه پته ده چې زه د کلي مشر یم. زه چې څه یم بیا هغه کېږي. زه تا د دې ځای نه بدلولی هم شم. دا زموږ د بېزتۍ خبره ده او زموږ د پارټۍ د انا خبره هم ده. بس به نورې پارټۍ په مونږ پورې خاندي. بیا ته داسې کار وکړه دا ماشوم را پرېږده. واده ورېده. ګوره دلاور خان صاحب ستا د دې خبرو جواب زه ډېر ښه درکولی شم او دا هم ویلی شم چې لاس دې آزاد او توره دې تېره. خو د دې نه مخکې یو خبره بله کوم. ایسچو صاحب خبرې مه کوه، خو زما دا کار. ګوره دلاور خان صاحب منګه پولیس ډپارټمنټ محافظین یو ستاسو. منګه دلته کې د دې خلکو د مدد او د خدمت لپاره په دې کرسۍ ناست یو. موږ غواړو چې دا علاقه د چرسو افیمونه د نازیبه حرکاتونه او د هغه څیزونو نه پاکه شي کوم چې دې علاقې ته د خلکو ته او د ښاري ته نقصان رسوي. پکار ده چې تاسو مشران زموږ سره کومک کولی، ملاتړ کولی، الټه تاسو په موږ اعتراض کوئ او زموږ نه بې ځایه خفه کېږئ. دلاور خان صاحب تاسو به بالکل نه خفه کېږئ. دا ماشوم به ما سره لاکف کې وي تر څو پورې چې عدالت فیصله نه وي کړي. موږ دا ماشوم نشو پرېښودی. پکار ده چې دې ماشوم ته د دې سزا میلاو شي چې آینده لپاره دې هم احتیاط کوي او دا شان نور خلک دې عبرت واخلي چې دومره نازیبه بدتمیزي له چا سره نه کوي. دلاور خان صاحب دا خبره درته هم کوم که چېرې موږ دغه شان د مجرمانو او د ملزمانو سات ورکوو، یعنې د هغو ملګرتیا کوو، نو دا به ډېره ګرانه شي. دا جرمونه دا نازیبه حرکات
او دا ستونزې به مونږ ته نورم لا ولاړېږي. اخرنه کې یو خبره بل کوم، هغه دا چې مونږ له پکار دي چې مونږ یو بل سره ملاتړ وکړو. که چېرې مونږ دغه شان سفارشونه او دغه شان ضمانتونه کوو نو مجرم به خوند واخلي او به چېرته هم د دغه نازیبه حرکاتو نه بچ نشي. پکار دا چې څه نه څه سزا دوی ته میلاو شي چې دوی ته هم عبرت واخلي او را روان نسل هم. نور که تاسو خفه کېږئ نو بې ځایه به خفه کېږئ. زما دا فیصله ده چې دا ماشوم زه نشم درکولی تر څو پورې چې عدالت خپله فیصله نه وي کړې. ایسوچو صاحب تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. زما خو دې خبرې ته ډو خیال نه و. په کار ده چې مونږ د یو بل سره کومک او ملاتړ وکړو. که چېرې دغه ماشوم مونږه لږ په دې تاڼه کې ایسار کړی وی نو ده ته به لږ عبرت شوی و. نو اوس به یې دا دومره لویه کنده پلار له نه کنستله. داسې وکړو چې تاسو څنګه وایئ که نه هغه شان وکړئ، قانون ته به ګورو. او زه معافي غواړم انشاءالله چې زه بله ورځ جرګه راغواړم او همدا خبره کوم چې د خپل پولیسانو سره د محافظینو سره به د خپل طرف نه پوره کومک کوم. ډېره زیاته مننه چې تاسو په خبره پوه شوئ. کوشش وکړو چې د دې قام یو شان خدمت وکړو، یو ځای خدمت وکړو د دې خاورې د سرلوړۍ لپاره. ستاسو ډېره مهرباني. السلام علیکم. بالکل ایسوچو صاحب صفا او ګټورې خبرې وکړې. په کار ده چې مونږه په شریکه د دې قام د دې ولس او د خپل علاقې خدمت وکړو. بیا منو کومه توبه مې ده، ما اړو فکر ونه کو، زه چې د هوا په ټټو سوی ما معاف کړئ، ما معاف کړئ، بیا به نه کوم. توبه مې ده. والا میدان